بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. یو خو په دغه مو مسلمانانو کې وعدت الله جل جلاله دی مو تاسو ټول څخه ورک چې کله خوراک مو تاسو ته کې خو د شپکور کې دا د و زماني اکثره ځوانان دا رقمي په یغه باندې اعتراض شو کله بختنه کې دا څه شي دی رنکای شای دا چې هغه ورته وایي چې کله دا ډېر بد لفظ وایي چې دا شی څرنګه شی ده او دا خو د شی ده کله یې په لاس ووایي کله یې پښه ووایي کله تعالی دې روزي سپکاوی وکړي دا په حدیث شریف کې ډېر سخت بد بلل شوی دا خوی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هر سنت به سړی عمل کوي مو خدا سوچ چې یو دا کار سنت چې مسجد ته خیب خنه نه باسي مسواک وږي یا د الله رسول صلی الله علیه وسلم ډیر سنتونه دي یو مهم سنت یې دا د چې مو ته چې شپه ورځ سره مخامخ کیو چې دته به خوراک کې خو مبارک ده په ټول عمر نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خوراک بدی نه د بیان کړي چې دا یا سپور ده یا مالګه ډیره ده یا ماته دا خون نه راکې یا دا داسې ده یا دا ضرري شی ده دا پلانکای د دامي پرون خړلې نن نه خورم د شي دا ډیر سخت تاوان دي تاوان دا د په دې انسان باندې الله جل جلاله روزي دري او دغه انسان ملائکه متکبرونو کې حسابي دغه دې الله جل جلاله د روزي سپکاوي وک روزیم کمیږي متکبرم بلل کیږي بیا په دغه کور دغه سړي باندې الله تعالی نعمتونه دري نو دا شي کار چې خبر ټول ځان ساتلو خیره هر نعمت بش نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خوراک کې خو دل ساتي به خور او کبه خو نه ورکاو بیا دیغه طریقه دا د چې بس سړی قرار کینی ولې نه خوري چې به سوې چې ما اشتها نسته په خوراک کې بس نه یای کنځاوي بنه کې بد به نه بولی اجه به قرار شاته ولر چې قرار بکین بیا دی یو بل شی وخوري نو دا کار ډیر ضروری ده دا ډیر مهم ده یا الله جل جلاله د نعمتو به شکر ادا شي پیغه باندې سړی دی الله تعالی حمد ویي خوشاله شي بیا الله تعالی نعمتونه روزي یو مخور ډیری ډیر روزي الله جل جلاله ورکي په انسان کې بیا تواضع پیدا کیږي خدای پاک جل جلاله د موتاج ټولو ته توفیق راکړي چې الله تعالی د نعمتو شکر ادا کو الحمدلله بیا یې سره چې شي د پلانکای شي د خاص شکر د خدای الحمدلله بیا یې شکر شکر د الحمدلله دا به سره په هر خوراک باندې یای اته کم یې کډيري کډل چې بیا سر برابر یې کني او دمو یو دا غم د چې کم شي بيخنه روزي بولو نام بسم الله ورته یا الحمدلله یا یو خورما و مخطب بسم الله ورته یا ورته الحمدلله شکر به ادا کوي یو بادرنګو یو کتره خټکای وو اندوانه بس صلی به چې الحمدلله الحمدلله بسم الله بمرته الحمدلله بم بیا الله تعالی دې په نعمتو کې پروژي کې ډیر زیادت راولي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته